په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي دي چې یوګنتمت د مسلمانو کورنیو ماشومان وړي او بیا یې عیسویان کوي. خو راځئ وګورو چې دا اوازې څومره رښتیا دي. یوګنتمت د ماشومانو د خوندیتوب او پالنې دنده پر غاړه لري او یوازې په خطرناکو او بحراني حالتونو کې یا هغه وخت چې ماشومان بې سرپرسته جرمني ته راغلي وي مداخله کوي او د ماشومانو سرپرستي او روزنه پر غاړه اخلي او دا کار هم د محکمې د پریکړې له مخې کوي. په 2020 کال کې د دې ادارې د خپرو شوو معلوماتو له مخې ډېرې پیښې چې له دوی سره ثبت شوي دي په خیر و خیرات پای ته رسېدلي دي. یوازې 1/8 برخه پیښو له 3 میاشتو زیات وخت نیولی دی. همداشان د دې ادارې د شمیرو له مخې ډېر ماشومان چې هغوی پیښې له دوی سره ثبت شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. یوازې 3 برخه ماشومانو ته نوي کورونه ورکړل شوي دي یا بل چا سرپرستي پر غاړه اخیستې ده. همداشان هغه پیښې چې له دوی سره ثبت شوي دي په هغو کې 58% هغه پیښې وي چې ماشومانو ته توجه نه کېده او 25% هغه پیښې وي چې له ماشومانو سره تاوتریخوالی کېد یا ځورول کېدل. د ادارې په خپل راپور یا معلوماتو کې د ماشومانو اصلیت یا هویت نه دی څرګند کړی. له دې معلومیږي چې دوی د ماشومانو له اصلیت، ملیت او دین پرته د هغوی پالنه او روزنه پر غاړه لري او هغوی ته توجه کوي. نو له همدې کبله خپره شوې اوازې دروغ دي. نو له تاسو بیا هم هیله ده چې په دې ډول جعلي خبرونو او افواهاتو باور مه کوئ. د نورو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ هم کتلی شئ. مننه.